अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه ډاکټر حیدر علي مومن مشران وایي چې وایي د عزتمندو نه به د عزت توقع ساتي درانه خلک همیشه تل درانه وي او هغې درانه کارونه هم کوي ښکلي کارونه کوي زموږ یو ډېر قدردان ملګری ایاز رضا افریدي چې یو ډېر تعلیم یافته یو ډېر با اخلاقه یو ډېر با اعتماده یو های ایجوکیټډ انسان زه به وایم چې زموږ د دې معاشرې دپاره زموږ د دې ولس دپاره د هغې کومې هلې ځلې دي هغه ډېرې زیاتې ښکلي دي په دې یوټیوب باندې زیاتر چینلز دي چې په هغې کې د کس پته هم نه لګي چې دا تعلیم یافته دی که تعلیم یافته نه دی ډېر فضول ویډیوز هم جوړوي خو زموږ خلکو بیا هم هغه لایک کړي چې دې باوجود چې موږ په خپل هم دا ګڼو چې هغه ټیک نه دي او بیا هم موږ هغه لایک کړي دي نو زه دا خبره کول غواړم چې زموږ یو ډېر تکړه ملګری دی ایاز رضا افریدي نومې دی هغې یو یوټیوب چینل جوړ کړی دی چې په هغې باندې یو ډېر با اخلاقه یو ډیر با کرداره کوم تکړه زموږ د پاکستان یا زموږ د افغانستان سیمې سره تعلق لرونکي کوم تکړه خلک دي د هغې ویډیوز شلو د هغې ډاکومنټریز شلو د هغې د ژوند په حوالې سره د هغې د فن په حوالې سره بیا زموږ د پښتو ثقافت څنګه دی زموږ میلمستیا څنګه ده زموږ د پاکستان ښکلاګانې څنګه دي زموږ د خیبر پښتونخوا ښکلاګانې څنګه دي دلته موږ کوم خوراک ډېر زیات خوښوو موږ په کورونو کې کوم خوراک ډېر زیات تیارو یا د دې نه علاوه موږ چې میلمه راشي د هغه میلمستیا موږ څنګه کوو